سلامونه. په بلجیم کې بشري ویزا څه ډول ویزا ده او څوک یې غوښتنه کولی شي؟ که تاسو په بلجیم کې د پاتې کېدو حق نه لرئ، ځینې وخت تاسو کولی شئ چې د بشري ویزې په درلودلو سره دلته پاتې شئ او یا د خپل کورنۍ نور غړي راوغواړئ. د کډوالۍ څانګه ډي ویزټ کولی شي په استثنایي ډول د هستوګنې قانون د 9مې مادې پر بنسټ چاته بشري ویزا ورکړي. بشري ویزا د قانون له مخې بشري حق نه ګڼل کیږي، بلکې دا یو بشري احسان دی، ځکه د دې ویزې د ورکولو لپاره هیڅ ډول قانوني شرایط وجود نه لري. د بشري ویزې لپاره غوښتنلیک په ځینو شرایطو کې د قبلېدو ډېر چانس لري. د بېلګې په ډول د کورنۍ د یوځای کېدو په وخت کې ستاسو له 18 کلونو لوړ ماشومان تاسو نشئ راغوښتلی، نو تاسو کولی شئ د بشري ویزې په وسیله سره خپل له 18 کلونو لوړ ماشومان راوغواړئ. د بشري ویزې لپاره غوښتنه بلجیمیان او په بلجیم کې د اجتماعي او سیاسي اسنادو درلودونکي کډوال کولی شي وکړي. د بېلګې په ډول د کورنۍ لاندې غړي تاسو کولی شئ د بشري ویزې په وسیله راوغواړئ. هغه ښځه یا سړی چې ستاسو په هیواد کې دی او ستاسو تر اوسه ورسره واده نه دی شوی، ستاسو هغه لور یا زوی چې په درېیم هیواد کې اوسیږي او د درېیم هیواد تابعیت لري، ستاسو مور او پلار چې زاړه دي او په ستاسو په هیواد کې د پاملرنې څوک نه لري، او یا دې ته نور ډېر شرایط شته دی، یا چې تاسو کولی شئ د خپل کورنۍ غړي د بشري ویزې په وسیله سره راوغواړئ. د دغه ویزې د ورکولو چانس په دې پورې اړه لري چې تاسو یو بلجیمی یا بلجیمۍ یاست، او یا د کډوالۍ سیاسي او یا اجتماعي اسناد لرئ، او یا دلته د اوسېدو له وخته نورو قوانینو څخه هم برخمن یاست. همداشان د هغه کس چې د دې ویزې لپاره غوښتنه کوي، د دوی په هیواد کې امنیتي وضعیت هم د دغه ویزې په رد او قبولۍ باندې ډېر تاثیر کولی شي. دا هم امکان لري چې په بلجیم کې ستاسو اقتصادي وضعیت، کاروبار، روغتیایي حالت ستاسو د کورنۍ د غړو لپاره د دغه ویزې په غوښتنه مثبت او منفي اغېز وکړي. په بلجیم کې د کډوالو اداره د دغه ویزې لپاره ستاسو غوښتنلیکونه په انفرادي ډول څېړي او وروسته له تحقیقه پرېکړه کوي. اړینه ده چې تاسو د دغه ویزې د غوښتنې په وخت کې ټول هغه دلایل او اسناد او شواهد چې فکر کوئ ستاسو له ستونزې سره مرسته کوي راټول کړئ او د غوښتنې سره یې مل وسپارئ. همدا ډول زما مشوره تاسو ته دا ده چې که چېرې تاسو غواړئ د خپل د کورنۍ غړي راوغواړئ د بشري ویزې په وسیله، نو د یو پوه وکیل سره مشوره وکړئ او د هغه په ملاتړ او د هغه په مرسته دا غوښتنه بشپړه او منظمه دوسیه ورته جوړه کړئ. د بشري ویزې لپاره افغانان د بلجیم سفارت له لارې غوښتنه کولی شي. دا چې بلجیم په افغانستان کې سفارت نه لري، نو د افغانانو لپاره قونسلي کارونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د بلجیم د سفارت له لارې کېدای شي، چې په هند او پاکستان کې د بلجیم سفارت له لارې د افغانانو لپاره دا کارونه معمول دي. د دغه ویزې لپاره غوښتنه ستاسو د کورنۍ غړي چې په بلجیم کې اوسي او د بلجیم تابعیت لري، په بلجیم کې سیاسي پناه او یا په بلجیم کې د اجتماعي کډوالۍ اسناد لري، دوی هم د یو وکیل لارې کولی شي. که چېرې تاسو 18 کاله عمر لرئ او یا له 18 کلونو څخه لوړ عمر لرئ، نو د دغه ویزې د اداري لګښت لپاره باید 360 یورو تحویل کړئ. دا پیسې کېدای شي له دې نه کمې او زیاتې وي. د دقیق شمېر لپاره یې په سفارت یا په بلجیم کې له ښاروالۍ څخه پوښتنه وکړئ. د بشري ویزې د پروسس لپاره اعظمي وخت ټاکل شوی نه دی. د دغې غوښتنې ځواب ښایي څو میاشتې وخت ونیسي، خو دا په دې پورې اړه لري چې دا غوښتنه د چا لپاره ده. که چېرې دا غوښتنه د یو ډېر اړمن کس لپاره وي، نو ښایي ډېر ژر وشي، او که چېرې ډېر اړینه نه وي، نو ښایي ډېر وخت ونیسي. که چېرې تاسې د بشري ویزې غوښتنه قبوله شوې وي، نو تاسو ته به د بلجیم هغه سفارت چې تاسو ته د بشري ویزې غوښتنه ورکړې وه تاسو ته د ډي ویزه درکړي. کله چې تاسو بلجیم ته ورسېدئ، تاسو به د 8 ورځو په موده کې د خپلې اوسېدو په سیمه کې ښاروالۍ ته ورشئ، او هلته به تاسو ځان په یو ادرس کې رجستر کړئ چې تاسو چیرې اوسېږئ، او له دې سره به تاسو ته د 15 سند په نوم باندې یو سند درکړل شي. کله چې تاسو ادرس د پولیسو لخوا کنټرول شي، نو تاسو به د همدې ښاروالۍ له لارې د پیژندپاڼې کارت ترلاسه کړئ، او ستاسو نوم به د همدې ښار د بهرنیو اتباعو د رجستر په کتاب کې ولیکل شي. که چېرې د بشري ویزې لپاره ستاسو غوښتنه رد شوه، نو تاسو کولی شئ چې په بلجیم کې د کډوالو د شخړو شورا یا RVV ته ورشئ او خپله اعتراض وړاندې کړئ. البته د دې پرېکړې په وړاندې خپل اعتراض وړاندې کړئ. کله چې تاسې ته بشري ویزه درکړل شي، د کډوالۍ څنګه کولی شي چې ځینې شرایط او محدودیتونه ورسره ملګري کړي، چې په دې ډول په بلجیم کې ستاسو د اوسېدو حق تر یوې کچې محدودوي. د بېلګې په ډول کېدای شي ستاسو د اوسېدو وخت محدود کړی شي، او یا تاسو ته دلته د اوسېدو ځینې امتیازات کم یا ډېر کړي.
کله چې تاسو ته د پیژندنې کارت درکړل شي او له هغې نیټې څخه د مخه چې د دغه کارت نیټه پای ته رسیږي، تاسو باید له 10 څخه تر 15 ورځو وړاندې د خپل دغه کارت چې په بلجیم کې د اوسېدو د حق یو جواز دی د تمدید غوښتنه وکړئ. تاسو مجبور یاست چې د خپلې دغې غوښتنې سره ټول هغه اسناد ضمیمه کړئ چې په بلجیم کې ستاسو د اوسېدا اړتیا ثابتوي، تر څو په بروکسل کې د کډوالو اداره تاسو ته ستاسو د کار د تمدید لپاره مثبته پریکړه وکړي. که چیرې تاسو په بلجیم کې د اوسېدو لپاره شرایط پوره نشئ کړئ، نو له تاسو څخه به دلته د اوسېدو حق واخیستل شي او تاسو به اړ وست چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شئ او یا به د بهرنیو اتباعو د شخړو ادارې یا RVA ته په ټاکل شوې موده کې عریضه او شکایت وړاندې کوئ. په بلجیم کې ستاسو د اوسېدو حق به هر کال تر 5 کلونو پورې څېړل کیدای شي، ولې په 6م کال تاسو ته ښایي په بلجیم کې د نامحدودې مودې لپاره د اوسېدو حق درکړل شي. او که چیرې تاسو د بلجیم د طبیعت شرایط پوره کړی شول، نو ښایي تاسو ته د بلجیم طبیعت هم درکړل شي، نو یا په هغه صورت کې چې تاسو غوښتنه وکړئ. پرته له هغې تاسو ته به بیا د کارت درکول کیږي. تاسو ښایي په دې برخه کې ډېرو معلوماتو ته اړتیا ولرئ. هغه پوښتنه چې موږ کولی شو ځواب کړو، نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې موږ ته ولیکئ، او هغه چې موږ نشو ځوابولی تاسو کولی شئ چې د کډوالو په چارو کې له مرستندویو مؤسسو لکه CAV او خپلو وکیلانو څخه وپوښتئ. افغان ټیپس هڅه کوي چې د هغو مسایلو په اړه معلومات خپاره کړي چې تاسو ورته اړتیا لرئ، نو هیله ده چې زموږ معلومات له نورو سره شریک کړئ.